د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي په لومړي ځل روسیې ته د انارو صادرات ترسره کړي. د دوی په خبره د لومړي بار وړونکي موټر له لارې 25 ټنه انار چې شاوخوا 25,000 ډالر ارزښت لري د تورغونډۍ بندر له لارې روسیې ته د بازار د ارزونې په موخه صادر کړي دي. تقریبا یو کانټینر 25,000 ډالر قیمت لري چې د دې ځای څخه راغلی پر د مصارف او د مال قیمت دی او دا نړۍ ان شاء الله موږ کوشش کوو چې ته ادامه ورکو 22 ټنو څخه در 25 ټنو پورې په دې کې مالونه صادریږي په هر کانټینر کې موږ کوشش دا کوو چې موږ په دې کې 25 کانټینر سږکال او مسکو ته صادر کوو. ورته مهال اقتصادي کارپوهان روسیې ته د صادراتو نوی ګام د افغانستان محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګټور بولي. د دوی په خبره چې په دې سره به د افغان بزګرانو د ملاتړ ترڅنګ د هیواد د تازه میوو له خرابي مخه نیول شوې وي چې ګاونډیان د رسیدو په وخت کې په وړاندې لارې تړي. نور مونږ به د دې شاید نه اوسېږو چې زمونږ میوه‌جات په افغانستان کې وراسته شي یا مشکلات پیدا شي. نو بیا زه په آخر کې د وزارت زراعت نه دا غوښتنه کوم چې سړی خونې په افغانستان کې ډیر جوړ کړي چې زمونږ بازګر زمونږ زراعت پیشه نور متضرر نشي او زمونږ هغه حاصلات په ښه وجه باندې بسته‌بندي باندې سټنډرډ بسته‌بندي باندې همسایه ملکو ته اروپایي ملکو ته صادر کړو. د یاد ولایت د سوداګرۍ خونه زیاتوي د روان کال د انارو د حاصلاتو تر پایه به ټول ټال 250 ټنه انار روسیې ته صادر شي چې د نورو تازه میوو د صادراتو لپاره به لار پرانیزي چې هر کال به زرګونه ټنه تازه میوې روسیې ته صادرې شي.